د دې نه ځان حواله سو ماته غم تمکړه غم بسکړم ز غمونو لب ته به جوړه له ولې आवाज را کوجیا ته کې سمې پاتې شوې د کلاس پیلو ما پیلو کوسه لمو د وخت ته په خبره لانجه لمو د پیسې کا جی موږ روانو کپړې خلو ها زور ته هم سپینې خلو دی وی تورې خلو اختر له کپړې خلو ها ما ته وی د مشه تجربه زیات دی او مشه خبرو مر لټی کی مې دنه بچ دیره ته څنګه وی چې رنگ والا غسه بو ما زره بس پین رنگ مزه کوي کوته نو سپینو کې خدای شي چې لکه دې مار خیرنی ډېری کنه ها او دا چې تور رنگي دغه رنگي نو هغه نخ کاری لکه زه په غلط یم ها لکه زه په غلط یم نه غلط نه یا په خپل ځای صحیح تاسو څنګه رنگ غشته ها تاسو څنګه رنگ یا غشته کومه دا فوټو غشتي لري څه وجه دی نه اختر له نوې کپړې چې ګور نوې کپړو باندې مونږ کې نو مزه ها جی نو ولې نه غشتي بس دې وجه نه دی غشتي چې لا سره یوال خو کپړې نشو غشته کویلو نو بیا په 15 سوي جوړي غشتي نه بس دا ځړې بس استعمالو نو او دا سیکل میکل دی باندې سکے دا ګرځ ما دا یو بل نه ها دا بابا دې بینډه کړې دي تناسته ما بینډه ولا کارم دا س ګوډ موډو دې دا چمن من یو بل صفا کما دې کې بڑے پیسې غړې نو کپڑے خو باندې بګي غشته وی کنه ډېر څوک تصور راګي څوک زلا کې زاړو ودی شي ها ها دې کې کم دي خزه یو کارو بیگا ها بیگا بیگا و 300 روپے پرون څه شي نو بس چې سره اتلم شل روپے پکې ولګي خرچه هر څه تاسو دې خزه نن یو کارو کړه تاسو نه سم کنه داسې وګڼه چې بچی دی ناستې هم داسې وګڼه چې بچی دی ناستې کله چې پلار کمزوري شي بیا را بچونه غواړي کنه مشابه داسې که بچي خلک الله دې سره فارغ غواړي نن دې بچی ناستې چې څومره پیسې راته ملو شي چې ځان ته په کپړې مو واخلي او اختر دې په خطو لتیر شي وای دومره پیسې راکړه چې زما وړو مرشته کنه وای به دومره راکړه چې زما د بیبي په اختر وې تیر شي بس بچی ته غلې وای کنه چې شاو بچی دومره راکړه چې بس وای راته څومره ستاړه کې سوي یا ستا پړو کې سوي خبر کړه خدای په نامه نور خاله دا یو خبره و او چې ما دړنه 1500 وخت کې بیا بس کې تو سلام دې استینو هغه نه باندې خو بیا ستاسو پیسو شي بس هغه پوره کېدو له خو بادشاہ دې دا څه کار کوو دا څه کار کوو د دې نه ځان حواله سو ماته نه نشي بغشتي دا بیا له لګي در کوم غوري لګي راګه کړه چې سل دې وځي بیا به یا څنګه بچي مو چې لګي راکړي خبره صحیح ده او بچا به پوښ کېږي نه کنه موږ مشران یې او مشر بخپل کشر باندې نه بوج کی موږ مشران یې نو څنګه په موږ بوچی خاطر چې دا ذکر وکوا چې دا یو نوٹ تاسو له کپړو شي یو د بیبي د کپړو شي دا څه بخښه لاره کامیاب کا دی باندې باندې کارو شي خیر بالکل بیبي له کپړې خېګا جی چې د اختر مونږ په نو کپړو کېو کې صحیح او ما ته خو دی وی چې خړې واله خو تاسو سپینې له دغه ما پلارون سپینې غشتي مشران سره سپینې مزه کوي اختر مونږ به کېو کې ټیک تا د اختر پورې سور زیری ګورې کسوري ها زوی ما چې دا سور دې پاتې دي چې دام تاسو په خپل عبادت کې تیرې دي ځکه چې دا چانس د روزې د کال پس الله پاک ور کوي تغیر له بیل پیسې در کوم دا 1500 روپیا د اختر پورې د تاسو له چې راکمې ورځې دي د لای مزدوري شو کو کې دي شي او ډیره زیاته مجبوری نه بس مجبوری زموږ ډېری دي خو بس دا به وای چې منډه به وو کار به کوو کنه او خپل عبادت لمبا کې ټایم ورکې الله پاک تعالی عبادت خو ډېر کوم ولا زموږ خلک ډېر کوي و چې دلار شي کنه اته به ته وې چې نن خو مړي خپل مزدوري کړي دا به وته چې تا خپل مزدوري کړي دا نو تا به کې مال چې کم دی لکه سروړي د فاغ روزه دا کنه روزه دا او دوی مال د خوراک سروړي نو نن چې زین سپیشل به به لچر کړي نه یې څه خوې دا سری دا
چې غوښه خو بالکل نه خوري دا نورې را باندې بندي کړي تمام شکر دی د چیلی غوښه خو بدل خي کنه چیلی غوښه اخو لګا ګرانې هغه بل ځای کار کوي چې نن بیوی باندې د چیلی غوښه خوري دا په 2000 روپے چیر څومره غوښه کیږي به ولوالي لکه چې بچی راغلی نو چې بیبي نه خوري خوراک وږي دا سپیشل دا غیر لپاره او ورته به وې چې دا غوی د طرف را لګلی شوی دا خامخا پخه کا او روزه ماتي کیو صحیح ده چې روزه تیر شي اختر الله پاک په خیر تیر کی نو چې څنګه دا هر څو شو دا الله وکړل د اختر نه پس بیا الله شته بالکل خوشاله زم د پول څخه خدمت نور کو زمو لایک صحیح بشیر دا موجود دی راته وایا خیر مخه تا چې موږ سره سونه امداد وکړو زمو مشران یې او دا امداد نه دی دا امداد نه دی تاسو غیرتی مشران یو دا تاسو حق دی او صرف موږ ته حواله کو لاړم نه جی د بے وسو خدمتگار یہ د ناچارو تابعدار یہ بس ښېګڼې ور سره کړې السلام علیکم کا څنګه حالات خدي یو قدم را مخ کې شګاګه زموږ د په خبره باندې مسله ده مونږ روان یو اختر له کپړې زه د ما ځان له سپینی کپړې خلم دی ویني تاسو سره بتوري مزه کوي اوس په دې خبره مو دا خبره وا پمینس کې تاسو دې ما ته د مشران تجربه ډیری مې راځه دې کا کنه نو بس ما ته وګورم ما ته وای نو ما سره بتور رنگ مزه کوي سپینو نو خبره کوئی سمو کما کنه ها نو روانه ګرمي ده او کای یو خو تاسو بیا نور څنګه ډیر زیات تور جامو کې او لکه سپین جامې خوان کوي سپینی سپینی مشرانو سره سپینی خوان کوي نو تا اختر له څنګه جوړې کړې هغه ما خو نه دی غشته ولی بس بچیان نه مغشتي ځان له خو یې سم نه دی غشته نه بوټا نه سم سم په دې ډول کې وځان نه بس پاک را پاک وکړو بس دا بس اختر کې واچو تا ولې نه راشه نو بس سو ولې ځان نه شو غشته بچو د چې باندې زړه تاسو ټول لا سحر سه هذه كذي صح حاجة ما قال عسى يسمي إشكالات وخيجة ده لا كسر كده انت ټول درس خاص کی عجيب نو ما خامه بوري منظوري د سمه باندې بس خروجه ده جدي كحكار ده سنكي ده خلا كان شو كوجي بيام جدش باك سو بيدا روزي باكي جوني كوجه کې عجيب روزه کې دغه نه باندې نجي روزه بس خدا وعلى طول كم تاكلا وعلى شيء روزي وعلى كم شو ماشي مان دي سارا طول يوم 200 روپے ما دکانداري ونشو کنه یو دې کې خو زه په خرڅ نو 200 روپے مزدوري وباسي چې د 300 خرڅ بیا خو زم یو کار نه کوم خالي زما کور کې زما مشر زما پلار دی خالي ما غلم سپینی کپړې غشتي خالي مشران زر سپین رنگ مزه کوي نو تاسو هم زموږ مشران یې بالکل نو زه ما چې زما پلار یې چي خالي تاسو به سر کوي خالي خوشاله کوي بس تاسو مینه دا څه کار کوه خالي دا 500 روپے کا ساده کپڑو شي خالي خوشاله کوي الله پاک دې کې برکت واچو الله پاک دې نور دې نه خوشاله درکړي الله زا وړو له خو دې کپړې غشتي بیبي له غشتي کنه وړو مور دشتا اجشته دی هغه له کپړې غشتي نه یغه نه بس وړو له مغشتي دی بس هغه مو چې زه گزاره وکم خیر خطا ودوانه یو بل نه دي ځان لم نه دي غشتي صرف ماشومان له مغشتي بیبي ته بو یو بل بشي راغلونه نه خالي ورته وی چې دا یو نور بس سپیشل زما بیبي لور سره کپړو لپاره دا 500 روپے اګه د بیبي لا له خوشاله کړي الله برکت بل تاسو له خوب درغلو لاس وې ډیر سمونږ هم نشو کولی خو دغه زموږ په اوس کې د چې یو ورځ تاسو په سکون او په خوشحالۍ کور کې تېره کړئ نو د نننۍ ورځې له دمې لپاره چې دلته کې پروت ته کور ته لاړ شي هلته کې دم وکړه او د هغې دمې 500 روپۍ نن ستا مزدوري شوه خوشاله کوي الله پاک دې ډېر خوشاله کوي الله برکت واچوي الله پاک په ژوند کې برکت واچوه تاسو هم ته خلک چې بس موږ ته په اړه سکون راځي خوشحالي ورازي زموږ مشران یې او تاسو غیرتي مشران یې دا هغه لفظ غیرتي ذات دی دا هغه تاسو غوندې غیرتي خلک ډېر خوښ نه بیا زموږ بولې نه خوښ بېشک اوس داسې کار وکړه کاکا ټایم هم نږدې دی بس مونځ وکړه هغې نه بس لاړ شه کور ته
خپ سکون خپ آرام نن رسته راغ خپل عبادتونو وکړو جلا او سبا روزه سبا بیا الله شته ان شاء الله بشک نن الله پاک سمو کو دی باندې خیر سهار سکی او سبا بیا خدای ست ژوند چار اوس ما ته اجازه ته الله دې خوشاله کړي والله پاک دې زندگی درکې والله پاک دې خوشاله لري چې بزمون غیر بیان او خیال ساتي